د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو دجال پیدا شوی و. د نبی صلی الله علیه وسلم په شک راغلی چې دا هغه دجال نه چې کوم الله رب العالمین ما سره وعده کړی چې اخر زمانه کې به دجال راوځي. دا غي نوم عبد الله بن سیاد. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دجال چې راځي اخر زمانه کې نو دا په يهودو کې راځي او مور او پلار چې نو دا به د قدونو نه اوګدي او د مور دا سینې چې دی دا به اوګدي د دجال د مور او دا په آخر زمانه کې راشي پیدا بشي انسانان به گمراه کوي او د دجال د مور او پلار چې دی دا به واده کوي خو لیکن 10 کاله به بچی نه کیږي تر 10 کالو پورې دا غین رسته به دا بچي وشي دجال او هیڅ پیدا بچا ته نه رسي خیر بچا ته نه رسي یو به پیدا شي وي. صحابه وي منګه ته خبر راغی چې په مدینه کې په يهودو کې د یو کس پیدا شوی دی او دا د صفات دي. صحابه وي منګ ورلو منګه معلومات کو چې منګه تاسو کو منګ ویلې چې دا سره کم سړی دی ونن کې صفات ذکر کړو چې یاره دا د سړی دی چې مور او پلار چې د قدونو نه اوګدي مور او پلار چې دی 10 کال د واده کیږي چې بچی نه دي شوی ځای اولنې بچی دی 10 کالو نه وروسته بے پیدی انسان دے اس پیدا چاہتا نہ رسائی. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم با چکلا غټ شو عبداللہ ابن سیاد نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے کل خوالا وارتا معلومات بیتی کو چی ردا آغا دجال دیو کنا. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو رزی عبداللہ ابن سیاد دی باغ تا ورغے دا معلومات کو حالات معلومول چی ردا آغا دجال دیو کنا. نبی صلی الله علیه وسلم د باغ ته ورته نو دا چې کله باغ ته ورغی نو دا د عبدالله بن سیاد چې دا په خپل باغ کې پروت او په ځان باندې یو شړۍ راچلې وه او چې شی د ځان سره زوتول چې شی یادول. نبی صلی الله علیه وسلم د سیدونو د سورو ته غاړې غاړې ته ور روان و چې ورشي او د دې د حالت معلوم کړي چې دا څه وایي. د عبدالله بن سیاد مور چې هغه هم دلته نبی صلی الله علیه وسلم یې ولیده چې دا زما دې زوی پسې ور روان دی حالت معلوموي. نو غږ یې پې وکړو چې بچی پاڅه محمد را روان دی ستا حالت معلوموي پاڅه. عبدالله بن سیاد زر را پاڅېد او څه چې ویل هغه بند کړو. نبی صلی الله علیه وسلم ویلې که چېرته دې مور یې پرېښی وی نو موږ به د حالت معلوم کړي وی چې دا څه وایي. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ د خپلو صحابو د ملګرو سره هغه روان شو دې لپاره چې ورشي د عبدالله ابن سیاد حالت معلوم کی. په دې کې عمر رضی الله عنه ورسره ملګری و چې کله ورله عبدالله ابن سیاد د ملګرو سره لګېدی لوبې کوي. نبی صلی الله علیه وسلم دې عبدالله ابن سیاد ته ویلې آیا ته دا ګویي ورکوې چې زه د الله رسول یم؟ وایي دې عبدالله ابن سیاد ورته ویلې چې اشهد انک رسول الامیین وایي زه دا ګویي ورکوم چې ته د عربو امین و رسولي او ته زموږ رسول نه. او دا د کفر خبره ده د کفر عقیده ده چې یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم د ټول انسانانو دپاره رسول نه حسابوي او داسې وایي چې دا صرف د عربو رسول دی او د نورو انسانانو نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي پخواني انبیا چې دي هغه د یو امت دپاره راغلي دي خو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم وایي زه د ټولو انسانانو دپاره الله رسول را لېږلی یم. بیت دی عبدالله بن سیاد د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو آیا ته دا ګویي ورکوې چې زه د الله رسول یم؟ عبدالله بن سیاد ورته ویلې چې آیا ته ګویي ورکوې چې زه د الله رسول یم؟ نبی صلی الله علیه وسلم د عبدالله بن سیاد ته ویلې وایي زه الله منم په الله باندې ایمان لرم او د الله په ټولو رسولانو باندې د دې معنا دا ده چې یاره ته د الله رسول نه او زه تا نه منم. په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وایي تا ته څوک راځي؟ د عبدالله بن سیاد ته ویلې دی عبدالله بن سیاد ورته ویلې وایي یأتینی صادق وکاذب ما ته یو سړی راشي خبر راته وکړي کله دا خبره رښتینې شي او کله دروغجنه شي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وایي دا خو شیطان دی چې تا دا خبره راوړي. او بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم ویلې په تا باندې ستا دا خبره ګډوډه شوې ده ته رسول نه په رسول باندې خبره نه ګډوډېږي لیکن ته یو کاهن یې د کاهنانو نه. د عبدالله بن سیاد چې دا یو کاهن و ځکه وایي په تا باندې خبره ګډوډېږي په رسول باندې چې دا خبره نه ګډوډېږي. بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم ویلې ماذا ترى ته څه یینې؟ وایي دی عبدالله بن سیاد ورته ویلې وایي ارا سریرا علی البحر زه یو تخ اینم چې هغه په دریاب باندې پروت دی